زه آصف خان د کوټ څخه دې جرګې ته راغلی یم. موږ سره جنوبي پښتونخوا بېلابېل زلوس ملګري راغلي دي او ټول په دې هیله راغلي دي چې دلته پښتون قام مسلې لکه څنګه چې موږ وینو پښتون قامي مسلې دا وخت ډېرې کریټیکل دي او ډېر اساس موړ باندې ولاړې دي. موږ غواړو چې واورو د خپلو مشرانو نه چې هغه څه ارادې لري، څه فیصلې کوي او د جرګې څه پایله او څه پرېکړه کېږي. نو غواړو چې دا ځان خبر کړو. نو دا ځوانان ټول په دې تمه دي او دلته ناست یو په د انتظار یو چې د جرګې ټوله پرېکړه لیک بیان سي او هغه د پښتنو د قام د راروان سباوون تګلاره سي او کړنلاره سي او هدف سي. نو امید دی او هیله ده چې مشران ډېر راغلي دي او د بېلابېلو ګوندونو علاقو او مشران راغلي دي، هغه په دې باندې خبره کوي او یو بل سره به مشوره کوي، صلاح کوي. او جرګې چې د پښتنو هنر دی او دا د پښتنو غټ خوی خاصیت چې په داسې مسلو وختن په وختن جرګې کوي. نو موږ ډېر تمه لرو چې دا جرګې به زموږ قامي مسلې چې دي هغو لاره هواره کړي او دا زموږ تګلاره به وي، زموږ کړنلاره به وي. دا به زموږ بیا د ریاست سره د دې جرګې په بنیاد د دې فیصلو په بنیاد مخته خبره کېږي که خیر. دا پښتون قامي جرګې دلته دا مقصد چې دی هغه خو با ټولو اعلامیه جاری شي او ټول پریس کانفرنس په وشي. خو زما خپل نظر دا دی چې په پښتون خاوره باندې کومې مسلې دي هغه مسلې او د هغې حلونه دا به انشاءالله په دې قامي جرګې سره روزي او دا به رابرسېره شي او د هغې حل به هم روزي. او د ټولو نه لویه خبره دا ده چې دلته دا کمو د ګوندونو او د تحریکونو مشران راغلي دي نو د پښتنو ناستې چې دي نه دا ګرانې وي. بیا چې ناستې وشي نو د هغې مسلو حلونه هم روزي. نو امید دی د ځوانانو دپاره د پښتون دپاره را روان مستقبل چې دی نه دا به روښانه وي او د دوی سباوون چې دی دا به رڼا وي. باچا خان مرکز کې د پښتون قامي جرګه رابللی شوې ده. د پښتونخوا وطن ټول سیاسي ګوندونه او د هغې مشران ناست دي په دې حواله باندې چې څونه مسلې دي زمونږ مشترکه په هغې باندې ناست دي، خبره کوي. خو دا فیصله خو به هغې کوي یا د هغې کوم بیا ډیټیلز راځي هغه به هغې کوي. خو مونږ دې ته په دې نظر ګورو چې دلته کم ځوانان دي یا ځوان پول دی هغې ډېر مایوسه شوي دي او هغې ته داسې لګي چې زمونږ د مسلو څه حل نشته. نو په دې تناظر کې چې مونږ وګورو د دې جرګې ډېر لوی حیثیت دی او ډېر لوی اهمیت دی او مونږ دا هیله لرو چې د پښتون قام دپاره او د پښتون ځوانانو دپاره او د پښتون را روان پول دپاره به د دې ډېر ښه اثرات راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عبدالرحمن دی، باجوړ سره تعلق ساتم. ټولو قومونو ته مختلف مسایل پیدا کېږي د دنیا په مختلف وختونو کې. نن پښتنو ته ډېره لویه ستونزه ده او د هغو مسایل د حل کولو دپاره د هر چا مختلف طریقې کاري. خو د پښتنو یو ځانګړی حیثیت دا دی چې هغوی ته کله مسایل میان ته راشي نو هغې جرګې راغواړي او د جرګو د لارې هغه مسایل حل کوي. نو نن په باچا خان مرکز کې د احمدشاه بابا تالار کې د ټولو پښتنو د مشرانو یو ډېره لویه غونډه ده چې په دې کې د جنوبي پښتونخوا او د لرې ځایونو نه ټول سیاسي او معتبرین د پښتنو راغلي دي او په دې کې به د پښتنو هغه تګلاره او هغه تګلاره ټاکي چې په هغې کې د پښتنو د سباوون د پښتنو د خیرخواهي خبرې پکې. نو زه ډېر هیلهمن یم او امید ساتم چې پښتانه د څو کلونو نه راسې په مختلفو مسایلو کې او دوچار دي. هغې مسایلو د وجې نه د دوی په ژوند باندې ډېرې بدې اغېزې شوي دي. نو دغه اغېزو د مخنیوي دپاره به انشاءالله تعالی دا جرګه ډېره ګټوره ثابته شي او په دې جرګه کې به داسې پرېکړې وشي چې هغه به د پښتنو د سباوون او د ښایست او د خوشحال پښتنو د ژوند یو سبب وګرځي. یقینا نن چې کومه موقع ده تاریخي موقع ده زموږ د قام لپاره چې پښتون قامي جرګه دی او امین نیشنل ګوند رابللې ده. ځوان قام ځوان نسل د دې نه ډېر لوی امید ساتي چې دا به زموږ د راروان مستقبل لپاره چې کومې فیصلې دې کې نن کېږي که هغه زموږ د ځوان
ځوان د بیروزګارۍ په هکله دي، که هغه زموږ د ځوان په تعلیمي ادارو کې نشوالی دی، که هغه زموږ په دې خاوره باندې د تعلیمي ادارو کمی دی. داسې ډېر مسایل زموږ ځوانانو ته مخې ته را روان دي. موږ د دې قومي جرګې نه دا یو ډېر لوی ارمان لرو چې موږ ته به انشاءالله دا یو ډېره لویه ګټه راوړي. نن نه زموږ د راتلونکي نسل لپاره چې کوم ښه رڼا را روانه ده هغه به انشاءالله دا قومي جرګه موږ ته مخې ته راوړي. هغه د روزګار په شکل کې ده، هغه د تعلیمي د ستونزو په شکل کې ده، د هغه ستونزو نه د خلاصي په شکل کې ده. زموږ د قومي مشران راغونډ شوي دي، د هرې پارټۍ سره تعلق چې ساتي، نن په شریکه په یو ځای کې په دې لوی کور کې ناست دي چې موږ لپاره دي چې کومه ګټه راوړي هغه به موږ په دې باندې لویه خوشحالي زموږ د ځوان کل مناوه. انشاءالله موږ به په دې باندې د خپلو مشرانو ډېر مشکور یو چې موږ ته دوی دا ګټه را مخې ته کړي. موږ په دې باندې یو د خپل ځوان کل له دا پیغام ورکوو چې که تګلاره ده هغه د باچا خان بابا په دې تحریک کې ده چې تاسو راشئ او دا تحریک خپل کوئ، تاسو په دې کې خپله کامیابي او خپله رڼا عبدالملک ته دې وخت کې زه په باچا خان مرکز کې ولاړ یم چېرته چې د پښتنو ګرینډ جرګه یعنی قومي جرګه شروع ده. د دې قومي جرګې مطلب د پښتنو هره مسله ډسکس کول دي، د هرې مسلې حل راوستل دي. چونکې زه یو سټوډنټ یم نو زه به دغې حوالې سره خبر وکړم چې نن سبا که تاسو وګورئ نو سپیشلي د پښتونخوا ټول یونیورسټیانې د بحران شکار دي مالي لحاظ سره، او ډېرې زیاتې مسلې دي، ستونزې دي د پښتونخوا سپیشلي د پښتون سټوډنټس ته. نو زه امید لرم او دا هیله لرم د مشرانو نه چا چې هم دا جرګه راغوستې ده او چا دې کې شرکت کړی دی چې زموږ دا مسلې به پکې ډسکس کېږي، نه بلکې ډسکس کېږي به نه بلکې د دې حل به هم روزي. نو زما ډېره غټه تمه ده، زما نه بلکې د ټولې پښتونخوا د ټولې پاکستان څومره هم چې پښتانه سټوډنټس دي نو دوی نه دا تمه لري چې زموږ د دې مسلو به خامخا حل راوباسي. د خدای ډېر فضل اوسو چې باچا خان مرکز کې د ټولو پښتنو جرګه راغوښتل سوې وه او روز دوام لري. نو زموږ توقعات او امید دا دی چې الله د دا جرګه کامیابه کړي او د ټولو پښتنو دې ته سترګې دي چې یو شو یو موټی سو، پښتانه ته چې کوم مسلې دي په دې باندې پرېکړه وکړو چې موږ نه په مخ باندې څه کول پکار دی. او تر څو چې په پلیټ فارم نه یو، په یو خبر هم نه، په یو اتفاق نه روان سوي، هغه وخت د پورې به دا حالات وي د پښتانه ټول وطن کې. نو ډېر توقعات هم دی چې په دې کې ټول پښتون مشران راغلي دي او هغوی به لایعمل راکوي. نو زموږ خو ډېر امید دی چې انشاءالله دا جرګه به خدای کامیابه کوي، په دې کې به اقدامات کېږي. نو الله دې کامیابه کړي او همیشه د پښتانه د سوکالۍ دپاره دعاګانې. زه محمد حسن تونیوال د جنوبي پښتونخوا ژوب نه راغلی یم. نو امید هم دی الله نه به غواړو چې په ټول پښتانه وطن کې الله خوشحالي او سوکالي راولي. زه اسفندیار خان کاکړ د جنوبي پښتونخوا د ضلع له ژوب زما تعلق دی. نن په د پښتنو په شریک کور باچا خان مرکز کې د ټولو پښتنو یو خصوصي جرګه رابلل شوې ده چې په دې کې به د پښتنو کومې بنیادي مسلې دي پر ده به خبرې کېږي او پښتون به پر یو بنیادي مسلو باندې، پر بنیادي نقطو باندې سر رایوځای کېږي. نن سبا چې په ګرده دنیا کې د پښتون کاز یو ډېره لویه مسله ده. په ده کې تعلیم، امن، ترقي هر شی دی، هر شی پکې موجوده دی. نن به زموږ له خپلو مشرانو زه ډېره توقع وي چې دوی د پښتنو کومې بنیادي مسلې دي دغه څرګنده کړي او د دغو د اوارېدو دپاره یو ښه لاره پیدا کړي. ډېره مننه.